د ثوابه مانیره دا هغه سیمه ده په کومه کې چې اوس هم کلتوري هرزلې ژوندې دي. کلتور هله ژوندې پاتې کیږي کله چې د سیمې اولس په خپله د کلتور دپاره زړه پورې ګامونه پورته کوي. د مانیرې اولس د موسیقۍ ژبې او کلتور سره د زړه د اخلاصه مینه لري. ځکه خو هر کال د مانیرې اولس په خپل حجرو دیرو او د غره لمن کې د سپرلي موسم د راتګ سره یو خوندوره دستوره کوي. سخت کال هم د سپرلي د راتګ سره په ثوابه مانیرې کې یو خوندوره دستوره وشوه چې پکې په ګڼ شمېر مشرانو او ځوانانو د زړه د اخلاصه ګډون کړی و او سندرغاړو د رباب ټنګ سره د سپرلو او خوندورو نظارو سندرې هم وویلې چې ترې ناست کتونکو ډېر خوندونه او مزې واغستې. ځکه خو وایي که په علامه د سپرلی پوه شوم شړشم نیولې دی پټو کې زړ ګلونه. دا سپرلی دی او د دې سپرلی په خوشحالۍ کې موږ دلته دا ټنګ ټکور دا پروګرام جوړ کړی. کیدای شي تاسو به دا ګلونه ووینئ خو که زه دا ووایم چې پښتون یو منپسند قوم دی ځکه چې پښتانه خپل کلتور خپل ثقافت بالکل نه پرېږدي او موږ ته دین هم په وراثت کې میلاو خو موږ ته را پښتو هم زموږ په وراثت کې میلاو ده. زه د دې وجې ټولې نړۍ ته چې څومره خلک دا اوري زه دا یو خبره کول غواړم چې دا وویني او دا میرې دې وویني او باقي پښتون امن پسند قوم دی. موږ دا یو خبره هر چاته په جار کوو چې موږ امن غواړو موږ قلم په لاس کې ورکول غواړو موږ د ټوپک د تماچې نه چټ خلاف یو. او مانیری کلی داسې کلی دی چې دا د 3 یونین کونسله کلی دی غټ کلی دی 50,000 د پاسه آبادي ده او په صوابۍ کې 500 کلی دي. نو دا زمونږ داړسنګ دی دا د شړشمو ګلان دي دا پسرلی آغاز دی. پښتانه ډېر پرامن او ډېر د جرګې او د مرکې خلک دي. ټول عمر چې کوم دی نو د غم ښه دی د کلي کلویغې خلک دي او دا چې اوس څه دي په دې وطن کې نو دا څه بل چا راوستي دي دا امپورټډ دي دا زمونږ پیداوار نه دی. دا ځوانان دي دا زلمي دي دا دوی ته چې رباب ډنګېږي دی ډېر زیات خوشحاله او دا چې کوم دی نو دا طبله ده او رباب دی او ورسره د خپل وطن کیسې وایي. بل طرف ته چې کوم دی نو په ډش باندې موږ ته د بل چا کلچر راځي زموږ کلچر نه دی هغه موږ خپل کورونو کې نشو کتی هغه موږ خپلو مشرانو سره نشو کتی کشرانو سره نشو کتی هغې باندې څوک کش نه کوي خو که موږ رباب له ډنګ ورکو نو که څوک په دې باندې خبره کوي نو دا د پښتنو سره زیاتی کوي دا زموږ کلچر دی. موږ من حیث القوم شکر دی مسلمانان یو او بیا چې حجرې ته راشو د حجرې خبرې کوو چې جومات ته لړ شو د جومات خبرې کوو. د ثوابه مانیرې اوسیدونکو زړو او ځوانانو د رباب د ټنګ او خوندور سندرو سره سره د مانیرې د غرزیزو سیمو نندارو نه هم خوندونه واغستل او خیبر نیوز ته ووی چې هغوی هر کال دا قسمه سپرلیزې نندارې ځکه لمانځي چې هغوی پخواني خپل کلتور ثقافت ژوندی ساتل غواړي او نوی نسل د دې نه خبروي او د دې دستورې په اړه نړۍ ته دا پیغام هم ورکوي چې پښتون امن خوښ دی او هغه مینه او خوشحالي غواړي. د نورو کلونو په شان سږ کال هم د ثوابه مانیرې په میره کې یو ښکلې ثقافتي دستوره وشوه چې مقصد یې د سپرلي په راتګ خوشحالي او نړۍ ته د مینې او د امن پیغام ورکولو. د کیمرامین شاه حسین سره محمد عارف خیبر نیوز ثوابه.